اکثر منکسو په مدارسو کې طالب ته استاد ډیر بد وال ویر کوي، دومره وال ویر کی چې هغه طالب د سبق نه زړه موړ کی، هغه سبق ته شوق نه کیږي چې زه قرآن زده کم، سبق زده کم. او کله چې مون قرآن کریم وکسو، الله رب العالمین فرمای الرحمن علم القرآن. الله رب العالمین چې کم کله د قرآن کریم د تعلیم خبره کوي، الله رب العالمین مخکې الرحمن صفت راوړو. د الله رب العالمین خو نورم ډیر صفتونه و نومونه یو، خو الله رب العالمین دلته د صورت په اول کې رحمان ولې راوړو؟ ځکه چې کله د قرآن کریم تعلیم ورکوي کوم، په هغه کس کې و د رحم دی، هغه په خپل طالب باندې صبر کوي. طالب کا سبق نه زده کوي، هغه ته د مینې سبق ښیي. که طالب چوټي وکړي، هغه ته مینه ورکوي. که طالب ته سبق نه زده، هغه ته مینه ورکوي. جبریل علیه السلام چې کله رسول الله علیه السلام ته وویل چې اقرأ ولوله، رسول الله علیه السلام یې ته وویل چې ما انا بقاري، زه خو قاري نه یم. نو جبریل څه طریقه وکړه؟ رسول الله علیه السلام راونیولو، په سینا پورې زور یې ورکړو. نو کله چې طالب غلط شي، نه دا چې استاد هغه ته پیپ ونیسي، هغه ووایي، هغه وشړکوي، باید دغه طالب استاد راونیسي، د جبریل په شان یې په سینه پورې ونیسي، هغه ته مینه ورکړي، محبت ورکړي. دومره د فتنو دور دی څوک قرآن کریم ته نه کیني. دا دوه کسان چې رودرومي ته دې ته وال ورکړي، دا خو غوره خلک دي. ملائک، هغه ملائک چې هغې ګناه نه دو کړې، هغه ملائک رودرومي طالب العلم ته وزرې غوړوي.